الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم پرشته جناز رهبر تحریک منظور پښتون او د دغه پرشته جناز د پښتون تحفظ مومن مرکزي او صوبایي تمام مشرانو او کشرانو ته د زړه تعالی سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وروڼه لکه څنګه چې موږ پر دې سټیج باندې د پاکستان ریاست یا د ریاستي ادارو یا د پنجابي قوم په نامه باندې د پښتونخوا سره د وختونو ظلمونه بیان کړله مشرانو یو داسې ټکی پرې نه شوی چې هغه دې نه وي بیان شوی نو دا ظلمونه زموږ سره ولې کېږي دا د بمانو دماکې دا غوا برای تاوان دا جیلونه دا مکمله سیستم ظلم و نظام د پښتونخوا سره ولې کېږي دا یو سوال دی چې پښتونخوا پر یو داسې خطه باندې پروت دی چې د قدرت د طرفه څخه 40 غنټې ایر کنډیشن پکې چلیږي د دې ټول وطن د اوره ډک دی په پښتونخوا په وطن کې ډېرې یخې اوبه پرتې دي د ده یو ګیلاس اوبه د فریج محتاج دي د پښتونخوا وطن ځنګلونه د پښتونخوا وطن نعمتونه د پښتونخوا وطن خزانې په دې وطن کې دی د هغه کمزور کولو لپاره د پښتونخوا سره ظلم کوي د پښتونخوا سره جبر کوي پښتونخوا د دې خپل وطن بیزاره کوي پښتونخوا د دې وطن پاروي د پښتنو ځوانان چې په جیلو کې ناست دي علي وزیر چې په جیل کې ناست دی علي وزیر په جیل کې د پښتونخوا مقدمه روانه کړې ده علي وزیر د پښتونخوا د کوم ظلم کوم جبر روان کړی دی د دې مقدمه روانه کړې ده انشاءالله په سند کې به علي وزیر د پښتونخوا دا مقدمه ګټي تاسو ته خواست کوو موږ په دې ټولو مجلسونو وکړله موږ ته څه کول پکار دي د دې ظلم مخ به موږ څنګه نیسو د دې جبر مخ به موږ څنګه نیسو دې ته به موږ اتحاد کوو دې ته به موږ اتفاق کوو دې ته به موږ یو زورور تنظیم جوړو دې ته به موږ کلي په کلي ځو کور په کور به ځو هر سپین ږیري ته به جولۍ نیسو هر ځوان به ته به خواست کوو د وطن هغه سپین ږیرو ته چې د قومو مشران دي د وطن په علماء کرام ته خواست کوو د وطن و طالبانو ته خواست کوو چې موږ یو قام یو یو قبیل یو دلته چې کومې دا شیطان خانې د کیلو په نامه باندې جوړې دي دا زموږ په کار کې استقامت کوي لاس واخلي له دې څخه راسئ د خپل قام سره ودرېږئ راسئ د خپل وطن سره ودرېږئ آخر مرګ راځي آخر مرګ خامخا راځي زموږ دا ایمان دی زموږ دا یقین دی په دې باندې به موږ سر خلاصوو مرګ دوه قسمه دی یو مرګ د بې ننګۍ مرګ دی د بې غیرتۍ مرګ دی یو مرګ د ننګ مرګ دی د عزت مرګ دی موږ د عزت و مرګ ته توجه وکړو موږ د عزت و مرګ ته ترجیح وکړو د بې ننګۍ مرګ نه غواړو اتحاد به کوو اتفاق به کوو په خپل کام به ګرځو په خپل وطن به ګرځو یو داسې مضبوطه تنظیم به جوړوو زموږ ټولې مسلې به زموږ د تنظیم د لارې حل کېږي کور ودان ځان آباد سره دا خپل یو شعر وایمه وایي ننګ او پخ به مې ښودلی او پخ